دفاع وزارت وايي ننګرهار کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړل شوې او د افغانستان دفاع وزارت وايي کندهار کې د 4 پاکستانیانو په ګډون لاس طالبانو وژل شول. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه دوه ډیرو مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وايي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د 201 سیلاب کلو اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړل شوې او په لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې کلو اردو د دریمې لوا قماندان جنرال محمد کریم نیازي د دغو عملیاتو په اړه په یوه غږیز پیغام کې چې دفاع وزارت تېره شپه له ازادۍ راډیو سره شریک کړی وویل د مخدره موادو چې د دوی عایدتي سرچینې د یوه لویه کارخانه په عملیاتو کې د ښکیلو د افغانستان د اتلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شول. نیازي زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانې د ویجاړولو ترڅنګ ځواکونو د هغوی زربوجۍ چارج هم وسوځول. نیازي دغه راز ادعا وکړه چې په دې عملیاتو کې 150 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د هغوی 120 حلقې ماینونه هم شان کړی شوي دي. خو ګرانه ده چې دا ډول ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د 4 پاکستانیانو په ګډون لاس طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي دي. دغه وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې د عملیاتو د دقیق وخت نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر کارخونې او زیرمې ترسره شوي دي. خبرپاڼه کې وژل شوي پاکستاني اتباع یعنې ماهر ماین جوړونکي بلل شوي دي او ویل شوي چې د هوایي ګوزار پر مهال دغه کارخونه او زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.